بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو ملګرو، نن یو ځل بیا یو بلې ساحې ته تللي وو. په دغه ساحه کې یو جومات دی چې چت نه لري. دغه ساحه د چین ولسوالۍ د دې سرک د پیروخیلو کلی دی. تاسې بهتره دغه جومات ولیده درنو ملګرو، او په دې ساحه کې نږدې بل جومات هم نشته. دلته تقریبا 1.5 کورونه خواوشا دي چې دغه خلک جومات لري، خو لیکن د جومات چت یې نشته. مولوي صاحب محترم راته زنګ وهلی و، دا د اوس ورته راغلو دغه جومات لیدنه په تاسې کوو. د مولوي صاحب محترم نه لنډې پوښتنې کوو چې آیا په دغه ځای کې څومره خلک اوسېږي، د جومات په چت باندې څومره مصرف راځي. دی به راته په لنډو کې ووایي، ستاسې ملګري به راسره دغه ویډیو شیر کړی او مرستې هم د دې جومات سره وکړئ. اول قدم کې تاسو ښه راغلاست وایو او بیا د نبي علیه صلات وسلام د بهترین تحفه در وړاندې کوو چې عبارت دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله تاسو خوشحال لري. زما نوم چې دی که نه مولوي صاحب زینت الله په نوم باندې زما نوم دی، او دلته دې کلي کې چې کوم دی مونږ د هلک خدمت کړی دی. جومات خو مونږ چې کوم دی که نه دا 8 کاله تقریبا چې وشو چې صرف همدا ډانچه مونږ جوړه کړه. مونږ ډېرې هلې ځلې هم کړې، سږ کال هم او نور تېرو کالونو کې هم، خو داسې همکاري مونږ سره چا نه ده کړې. مونږ هم بس ګرځېدلي وو، خو مرستې مونږ سره داسې خاص چا نه دي کړي چې مونږ دې باندې دا جومات چې کوم دا چت دی دا سامان ورته راوړو. دې باندې تقریبا ډېره خرچه راځي، خو هغه خرچه 1000 او 2000 یا 5000 باندې نه پوره کوي. څومره مصرف په رسي تاسې معلومات کړی ځان ته؟ یاره انشاءالله چې دا معلومات خبره وځي چې دا جومات اتحاده چا ایښې ده او کوم استاد جوړ کړی دی د سره چې ما حساب وکړو دا 2.5-3 لکه روپۍ چې کوم دی هغه کلدار ورباندې راځي دا خرچه. 2.5-3 لکه کلدار. الله پاک جوړ کړي انشاءالله سر ته ورسېږي. څومره کسان به دلته جمع ته راځي ستاسې په نظر؟ یاره دا زما د الله تعالی نه دغه تمنا ده انشاءالله چې دې له به دې کې به بیا ځای نه وي. زمونږ دلته دومره خلک شته دی چې دا هم په جمع لحاظ سره آباد وي او هم به د درس او تدریس په لحاظ سره آباد وي انشاءالله. دا زما ښه پوره عزم کړی دی ځان سره چې زه به دې کلي ته ښه خدمت کوم، او موږ هم دې لپاره دا کوشش کوو. یوازې جومات به یوازې جمع به پکې که نه ماشومانو ته به درسونه د کوم ترتیب لري داسې؟ انشاءالله دا ټولې ما چې کوم دی په خپل ذهن کې دا ترتیبونه ځان ته دا جوړ کړي دي. د ماشومانو تدریس پې د هر یوه دغه به چې کوم دی مونږ حلقه به مونږ په دې کې لګو، او ترجمې درس پې، د حدیثو درس پې، د ماشومانو د حفظ درس پې، د قاعدې درس پې، د ناظرې درس پې، د سهار طرف نه به چې کوم دی یا حدیث وي یا به ترجمه مونږ چې کوم دی هغه کوو. نو دې ټولو ته مونږ ښه یو دغه نیولی دی، یو پروګرام نیولی دی انشاءالله چې مونږ په خپل ذهن کې. او بله خبره زما دا د شتمنو خلکو نه ټولو باندې چې کوم دی هغه مونږ دا غږ کوو چې زمونږ دغه جومات دغه مسجد چې کوم دی دې کې مونږ سره دا سرپناه نه لري، دې کې مونږ ته تکلیف دی. جمع کې هم په درس او تدریس کې مونږ ته مشکل دی، او چې باد باران وي مونږ نه جمع پکې کولی شو نه پکې سبق ویلی شو. نو د شتمنو د زمونږ بیا څه کوئ کله چې باد باران وي مولوي صاحب؟ تاسو څه کوئ؟ باد باران چې وي بس بیا هر سړی ځي کور ته، کور کې مونځ کوو. دا زه خپل هم ځم، اول زه ورته یم چې دلته ما ته مقتدیان وي چې مونږ چېرته ګوځو ته یم چې کور ته لاړ شئ، چې باد وي باران وي اکثره مونږ دغسې کړي دي. زه خپل هم کور ته لاړ شم، کور کې مونځ وکړم. د همدې وجې نه چې مونږ دا چت نه لرو، بس باد باران نه پټېدو هغه اسباب نشته چې ورلاندې کښېنو مونږ مونځ وکړو. ډېره مننه مولوي صاحب. درنو ملګرو، د مولوي صاحب شمېره هم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. مولوي صاحب ته خپله هم زنګ وهلی شئ. داسې لږ سوچ فکر پکار دی. تقریبا 200 شاوخوا کورونه او د دوی جومات چې دی یوازې د 2.5 لکو کلدارو یا د 3 لکو کلدارو نه چت پاتې دی. په باران کې او په باد کې یا طوفان کې دوی منځونه په کور کې کوي. تاسې ځان سره سوچ وکړئ که چېرته د دې جومات چت جوړ شو نو او دغه ټول خلک راځي په جومات کې لمونځ کوي، نو یو مونځ د دوی یو لمونځ په 20 حسابېږي. تاسو ته به اداره بلوزت څومره اجرونه درکوي؟ موږ تاسو څومره فضول
خرچي کوو څومره فضول شیانو باندې پیسې لګوي که چېرته مو د دغه خپلو شتمنیو نه لږه برخه دغسې جومات ته هم وکړه نو عالمان وایي چې د یو مرغۍ د ځالې قدر ځای هم چې څوک په جومات کې جوړ کړي نو د خود د غره قدر ثوابونه به ورته ورکړي نو درنو ملګرو جومات ته حالا مو خبر کړی او مولوي صاحب محترم شمېره هم درته په سکرین باندې ښکاري خپلې مرستې د هیواد دننه خلک را سره وکړي د هیواد د بهر خلک یې را سره وکړي په بهر هیوادونو کې چې کوم ملګري دي ګورئ دغه د ثواب وخت دی 2 ورځې ژوند دی نو راځئ او په دغه برخه کې موږ سره خپلې مرستې جاري وساتئ ډېره زیاته مننه وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا